د کندوز ښاریانو د کمنډو ځواکونو پرونۍ قهرماني وستایله. د کندوز ښاریانو د کمنډو ځواکونو پرونۍ قهرماني وستایله. د کندوز ولایت زیات شمېر قومي مشرانو پرون مازدیګر د کندوز په مرکز کې د کمنډو او د پولیسو خاصو ځواکونو قهرماني او میړانه وستایله. د کندوز اوسیدونکو چې د کمنډو ځواکونو لسګونه سرتیرو ته یې ګلان غاړه کې واچول، وای هم دوی نن زموږ له ناموسه دفاع وکړه چې موږ یې پوروړي یو. د کندوز یو تن اوسیدونکي اسدالله وویل موږ فکر وکړ چې کندوز بیا تخریب شو او اور به په کیبل شي، خو کله مې چې د کمنډو ځواکونو قهرماني ولیدله نو له دې خوشحالۍ مې وژړل او ومې ویل چې پاکه ربه شکر چې همدا سرتیري لرو. طالبانو پرون ورځ پر کندوز سخت تلفات ولیدل. ځینې مقامات وایي د کندوز په پروني جنگ کې د طالبانو امنیه قمندان هم سخت ټپي شوی دی. د کندوز بل قومي مشر حاجي ګل میر چې پرون مازدیګر یې د کمنډو ځواکونو په تشویق غونډه کې ګډون کړی وو، وویل افغان قواو د ناورین مخنیوی وکړو، زموږ کور کې زما په شمول ټول ورته دعا کوله. د کندوز په پروني جنگ کې 80 طالبان هلاک شوي دي او لسګونه نور سخت ټپیان دي.